اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن په نتورک برخه کې تر ټولو مهمه موضوع ده چې هغې ته ویل کېږي او اس آی ماډل. صحیح ده که نه؟ په نتورک کې نتورک بیسکس کې چې زیاتره پوښتنه کېږي په انټرویو کې دا پوښتنه کېږي، په هر ځای کې کېږي او اس آی ماډل کې تانه خامخا پوښتنه کوي. صحیح ده که نه؟ راځو نن تېنه لومړی او اس آی ماډل چې کوم دی، او اس آی اټ سټینډز فار اوپن سیسټم انټر کنیکشن. او اس آی اصل کې د سره لپاره سټینډ ده، اوپن سیسټم انټر کنیکشن لپاره سټینډ ده. open system enter connection د دې لپاره ستنده. It has 7 layers. دا ول layer لري دا سره application layer, presentation layer, session layer, transport layer, بل network layer, data link layer او physical layer. خو دا چې حسابيږي د کومې خانې حسابيږي؟ د لاندې خانې حسابيږي. دا مثلا څوم layer دی؟ 1 layer سره یو layer دی. دا مثلا دویم layer دی. دا مثلا دریم دی. دا مثلا څلورم layer دی. دا مثلا پنځم layer دی. دا مثلا شپږم layer دی. او دا مثلا څوم layer دی؟ وم لري درس په یګر باندې د بر سر نه پدې کې حساب نکېږي. مطلب بر سر چې دا اول دی دلته دا موږ سره وم لري دی، دا موږ سره شپږم دی، دا پنځم دی، دا څلورم، دا دریم، دا دویم، دا اول. که چا درته ویلي چې دا ډیوایس په دویم لیر باندې کار کوي، نو مراد یې ته نه ډیټا لینک لیر دی، پریزنټیشن لیر نه دی. ګوره که چا نه پوښتنه وکړه چې دا په دریم لیر باندې کار کوي، ګوره موږ وایو چې سویچ په څوم لیر باندې کار کوي؟ په دویم لیر 2 دی کنه، لیر 2 سویچ دی دا، نو مطلب په دویم لیر باندې کار کوي. او لیر 3 راوټر په سویچ باندې کار کوي، لیر 3 باندې کار کوي را سره کنه. نو لیر 3 نه اوس مراد دا نه دی چې اپلیکیشن پریزنټیشن یا سیشن لیر، نه دا لاندې نور حسابيږي. سیده کنه دې لپاره چې دا لیرز د کې بیا مختلف چې شي اخی دي دې لپاره داسې یو خاص خپل یو څه جملې برابر کړې دي، لکه all people seems to need data processing. سیده کنه ګوره all people a all p people seem s seem to need t to n need data d data او p process. all people need to all people need چې شي all people seem to need data process. پوه شو دی باندې بیا دې پاکستانی یا دغه په اردو کې ورته بل شي برابر آج پھر نے تم سے دال پکایا دا څه کنه چې وای بیا هم دال پکایم دا څه وای کنه. نو دا هغه مونږ داسې ګوره آج پھر سے تم نے داسې شي شته کنه دا شي ورته وایي دی سیدا. نو هغه مونږ سره بیا دغه لیر د پاره څنګه کړی دی جوړ کړی دی خاص زما ځان تر نه غي. مطلب په انګلیسي کې دا جوړ کړی چې all people seems to need data process. سیدا نو دا بیا دې پر ګوره all people a all دی application layer بیا people چې presentation layer seems session layer seems چې to transport layer and need سیدا network layer او بل دی data بل data link layer او process physical layer درس په دې پوښتنه انشاء الله. نو او اس آی ماډل مسره د آی اس او کمپنۍ له خاصه جوړ شوی دی. شاسه آی اس او اس آی لیر د آی اس او کمپنۍ له خاصه جوړ شوی دی. پام دې کنه دی او اس آی چې او اس آی لیر را سره د آی اس او کمپنۍ له خاصه په فکر کوم په 1304 کال کې جوړ شوی. څوګي سلورت ها دا خو ما و پیژندل اوس دا جوړ کړی د سره باندې دې ته چې شي ته جوړ کړو ډیر خاصه ګوره او اس آی ماډل نه مخکې ډیل کمپیوټر با د ایچ پی کمپیوټر سره کمیونیکیشن نشو کولی. لکه ادي واشه اوس موږ چیرته یو افغانستان کې یو کس د انډیا کې بل کس د ترکیه کې بل کس د روسیا کې. اوس یو کس په ترکیه کې کتاب ولیکه د نیټورک په اړه کې په انګلیسي کې آیا دلته څه پیغام انګلیسي کې لیکل نه انګلیسي کې لیکل کنه. اوس انګلیسي سټانډرډ ژبه راکنه مطلب هغه که چیرته په سمپل پریزنټ ټنس کې جمله جوړه کړې وي نو په سمپل پریزنټ ټنس سټانډرډ باندې به جوړه کړې وي کنه، په سټرکچر باندې به جوړه کړې وي کنه. د څه خو نه چې هغه د ځان شی ویلې به جوړه نه ده. لکه په افغانستان کې د غوښتنو مرتخلي سوري شاړې وځي کنه پښین په ساده اسلام شاړې نو پښین وګوره ساس د لغمان چې کومې بل کم دي هغه د درې نور او داسې نورستان فکر کوم د دې ځکه غوول کیږي. د دوی ترمن د مختلفه ژبه ده، د دوی سټانډرډ وسنه دی برابر. نو انګلیسي یو سټانډرډ ژبه ده. که زه دلته کتاب لیکم که یو کس په انډیا کې ناز دی الته کتاب لیکي، که یو کس ترکیه استانبول یو کور کې ناز دی الته کتاب لیکي، که یو کس د روسیا په مطلب کوم یو ښار کې دی الته کتاب لیکي، هغه چې کومه سي جمله جوړي په سمپل پریزنټ ټنس کې زما ما سي جوړو هغه تم سټانډرډ معلوم دی، ماته سټانډرډ معلوم دی. سیده کنه نو د دې سټانډرډ دی چې جوړ دی. نو دلته د او اس آی ماډل نمخ کې سټانډرډ جوړ نو ایچ پی بسان ته ویلي ډل بسان ته دوی بس خود مختار مطلب بسان ته خود او اس آی ماډل نه راپتی خواته دوی یو بل سره یو سټانډرډ جوړ کړ چې خبرې سره دوی څنګه شوی امکان ولرو او پاسې شوی راس.
کمیونیکیشن لري په دې پوه شئ کنه نو مطلب دا د دې لپاره جوړ شوی چې یوې کمپنۍ کمپیوټر بلې کمپنۍ کمپیوټر سره په کمیونیکیشن وکړي شي اوس که یو څو کمپیوټر په امریکا کې جوړي بل راځي کابل کې جوړي بل راځي په پاکستان کې جوړي بل راځي په انډیا کې جوړي اوس آیا دا به دا سټانډرډ فالو کوي که نه فالو کوي به کنه که هر یو کمپنۍ باید دغه سټانډرډ ورته فالو کړي په ان شاء الله د مفکوره خو کلیئر شو چې او اس آی ماډل سره پاره او اس آی ماډل اوپن سیستم انټر کنیکشن د آی اس او کمپنۍ د خاصه په 1940 کال کې جوړ شو خو شری باندې ها په دې خبره خو ان شاء الله پوه شو چې مطلب دا جوړ شوی د سره پاره دا مفکوره د کلیئر شو نو موږ دا ویل چې اوپن سیستم انټر کنیکشن چې او اس آی ماډل دی د آی اس او کمپنۍ د خاصه آی اس او انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن د پاره ستند دی آی اس او سره پاره انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن لپاره جوړ کړی دا په څوم کال کې په 1940 ها په دې ټولو حساب ان شاء الله چې تاسو پوښی چې 7 لیر دی موږ سره د هر یو لیر موږ بیل بیل پیژندل زیرا فقط موږ مو پیژندل اوس راځو د هر یو بیل بیل نه پیژنو لومړی موږ سره دی اپلیکیشن لیر تاسو هم لیر راځي سره وم لیر افرین لند نشمل کی کنه it is called layer 7 دې ته شنو مخلی layer 7 it is responsible for showing interface دا ډیره پر responsible دی چې موږ تاسو سره مخینه interface برابر کی وای interface you see is provided by application layer دا کوم څه چې تاسو د ښکاری دا تصویر کی application layer دا سره برابر دی وای the application layer is the topmost layer of the OSI model it is the layer in which user applications run دا مطلب دا هغه layer چې user application وکړي کی تشریح درکوم various protocol run at this layer serving different requirements like understanding the working using the below diagram implement that diagram ده په دې کې مختلف پروتوکول رسم کیږي implement specific protocol like HTTP HTTPS FTP SMTP etc they produce the data and interact with user نو ساده تشریح دا وکړه application layer دا وم layer دی چې موږ ته دا انټرفیس راخی انټرفیس معنا و زه دلته فرض مثال زرا سم دلته لیکم ایمیل لیکم چې لیکم ایمیل دلته لیکم چاته خاندا دا موږ لیکنه وکړه کنه دغه څه چې ما ته ښکاریږي دا اوس کوم یو لیر کړي اپلیکیشن لیر کړي دلته ما ته ښکاریږي کنه دا انټرفیس چې ما ته برابر کړي چې دا ما ته ښکاریږي دا کوم یو لیر دی اپلیکیشن لیر دی دا د دین وروسته په پړاوونو تیریږي نو اپلیکیشن لیر په ساده ډول ته داسې زده کا چې اپلیکیشن لیر هغه لیر دی چې موږ ته انټرفیس برابروي دا په سکرین چې موږ ته ښکاری دا څو برابروي اپلیکیشن لیر ته برابروي په دې خو پوښي دې ډیاګرام ته ګور اپ ډیټا وذ اپ هیډر دا موږ سره بیا مې کا دا غیر سره پی سی 1 ګور پی سی 2 ډیټا دیږي دلته به ترځي خو دې ډیاګرام نه راځي ګور سره په دې کې موږ له مختلف پروتوکول نه سره کول کیږي HTTP Hypertext Transport Protocol لري سره stand for Hypertext Transport Protocol it is the request responsible protocol that is used to receive web pages on the client server architecture the client requests for a server HTML page JavaScript file images or any out to the server return a responsible accordingly kana ha HTTP څه دی کی HTTP Hypertext Markup Hypertext Transport Protocol لري سره هغه Hypertext Markup language HTML سره ګور دا دې لپاره دی کنه چې کله دا یوزر ریکوست لیږي کنه دا ریکوست د دې نه وړل تر سرور پورې او بیرته را رسول د چا کار دی HTTP کار دی په دې خو پوښي او HTTP په څوم پورت نمبر باندې کار کوي اتیا باندې HTTP څوم پورت نمبر دی اتیا HTTP څه کار کوي د یوزر ریکوست وړي چاته سرور ته او د سرور نه بیرته ورته راسي د جواب دا چا کار دی HTTPS هم دا کار کوي دلته ډیره غټه تشریح غواړه it is the secure version of HTTP made possible by encryption the file transfer using TLS transport layer security earlier SSL was used to show the use of HTTP or HTTPS over HTTP increased security by preventing eavesdropping tampering in main in the middle attacks so show port used in HTTP is the same that of HTTP ګوره مطلب ساده او دا موږ سره او څوم پورت باندې کار کوي سالور 3 ها HTTP خو یو پیژنې چې دا خبره آل تر رسي د سرور ته سرور نه ته بیرته جواب لري خو HTTP په پلین ټیکس کې پلین ټیکس معنا ساده ټیکس چې یو اټیکر نه شي مې د میډل ټیک پیژنې کا او هغه نه شي کتل شي دا څه حساب دلته روان دي HTTPS د دې سکیور ورژن دی کله چې مطلب یو یوزر دا لیږي ریکوست آل سرور ته سرور نه بیرته دا انکریپټډ فارم کې انکریپټډ څه ته ویل کیږي ان ریډیبل فارم دی زه اوس لیکم کنه هلو HELLO دی کنه هلو زه لیکم خو که چیرته دا انکریپشن اته 0 HAS $sign دا شین پکې استعمالي نو مطلب دا اوس لوستل شي نه لوستل کیږي نو HTTPS د HTTP کوم یو دی سکیور دی سره دا چې HTTP په اتیا نمبر پورت باندې کار کوي او دا سلور 3 سره کار کوي په دې خو پوښتنه څنګه ها د دې نورسته براشو دلته به دا غره خلاص کوم درته دلته به شیر کوم نو ګوره او اساین ماډل دارا 7 لیر د ګوره لومړی موږ سره فزیکل لیر خو د اپلیکیشن لیر نه نیول اپ اپلیکیشن لیر خو پوښتنه ان شاء الله پرې باندې پوښي چې دا لومړی موږ سره چې برابر وي انټرفیس را سره اپلیکیشن لیر برابر وي presentation layer it is responsible for translation like ISQ2 the encrypting decrypting compression ګوره
پریزنټیشن لیر ته دومره زده کړه چې پریزنټیشن لیر هغه لیر ته ویل کیږي چې په دې کې ډیټا انکریپټ کیږي کمپریس کیږي سیده کنه ډیټا څنګه کیږي کمپریس کیږي او دا ترانسلیټ کیږي سره نو ګوره دلته خو وختي موږ دا ایمیل ولېږل کنه دا ایمیل خو ډېر غټ سایز شیډول شي اپلیکیشن لیر راته څنګه کولو فقط مخینه کار کوي کنه پریزنټیشن لیر څه کار کوي دا راته کمپریس کوي چې کمپریس معنا سایز کمول لکه مطلب دا ته سره کنه دې سایز را سره کوي انکریپشن کوي چې څنګه را سره انکریپشن څه معنا مطلب دا غستا میسج د څه فارم ته اړوي چې و نه لوستل شي څنګه نشي ډیکریپشن دا کوم دا د لیکره مکړی دا کنه دا انکریپشن مطلب د نه لوستل ورشه ډیکریپشن معنا دا خو تا ما کراولې کنه په دې لاره باندې خو دا انکریپشن فارم کې راغله چې ما ته کله راورسېده دا بیرته ډیکریپشن مطلب ما ته بیرته د څه برابر شي ویل encrypted form unreadable form मतलब د لوستلو وړ نه decrypted form امدغه unreadable form کې کومې د ډیټا دا بیرته ته اړې چې تاسو تاسو څنګه شي ته په هاوی ورشي په پوي شي په دې کوشش سره presentation layer څه کوي په سره ډول presentation layer د compression او encryption لپاره استعمالي presentation layer د سره لپاره استعماليږي د compression چې مطلب compress کی را سره ډیټا سایز رقم کی او encrypt کی څنګه کی encrypt کی چې دا د لوستلو وړ را سره نه وسی انکریپشن او کمپریشن بس ساده ډول ته دومره ځکه چې دا انکریپشن او د کمپریشن لپاره را سره استعمالي صحیح ده کنه بل خبره بل دریم پروتوکول چې لیئر 3 ورته ویل کیږي هغه ته کوم ویل کیږي ها پریزنټیشن اپلیکیشن کو اپلیکیشن نه ویل کنه لیئر 3 ورته نه ویل کیږي دا مطلب 5 نمبر نه ویل کنه صحیح ده کنه نو مطلب دریم دا لیئر 4 را سره ځکه څومره سره ځي لیئر 5 را ځي سره لیئر 5 6 7 لیئر 5 در سره ځي سیدا سیشن لیئر څومره رہے لیئر 5 در سره It is responsible for session management, establishment, maintenance, termination, authentication, security, synchronizations, and restoration. See the checkpoints are established such as the بس دينا واش اغا ديكم كسكينا نقول لك session layer دا کوم کس چې ډیټا لګي د او چاته چې لګي د ترمن دغه ارتباط چې برابرې څوک سره برابرې سیشن لیر سیشن ګور نوم نه پته لګي زیاتره نوم پته لګي اپلیکیشن لیر کې هغه ډیټا ولیکل شو راغله پریزنټیشن لیر ته پریزنټیشن لیر کې کمپریس شو او انکریپشن مطلب انریډیبل فارم ته اوس په دغه وګوري کنه چاته لګي هغه کسر بلنه یو ځل سیده کوي کنه نو سیشن لیر دا او د هغه ترمنځ هغه کومه اړیکه چې دا هغه سره څنګه کوي برقرار ساتي سیده په دې دوه ډیوایسونو کې را سره اړیکه څنګه کیږي برابرې نو اپلیکیشن لیر پریزنټیشن لیر سیشن لیر پر ان شاء الله چې پوښي سیشن لیر باندې پوښي فقط سیشن لیر دومره ځکه چې دا سره د سره پر استعمالي د اړیکې برقرار ساتلو لپاره استعمالي بل بیا لیر 4 چې کوم ترانسپورت لیر where it is responsible for end-to-end delivery of packet. It is also does segmentation in reassembly of packets. Done if packet size exceed MTU max transmission unit, it also does transport layer. هغه لیر ته ویل کیږي چې په دې کې موږ سره هجوم ګوري او عادي ډول تر 15 پورې سره ګوره په ساده ډول داسې دی چې دلته MTU چک کیږي میکسیمم ترانسمیشن یونټ MTU باندې پیږي میکسیمم ترانسمیشن یونټ ګوره MTU میکسیمم ترانسمیشن یونټ سمانه وس په یو وخت کې 1500 بیت ډیټا څنګه کېدلی شي لیګل کېدلی شي باید سیده کنه خو کچیرته دا ډیټا غټوي ا د چا کار چې کی د ترانسپورت لیر کار دی د چا کار دی ترانسپورت لیر کار دی سره چې څنګه کی چکی کی راسته سیده نو ګوره موږ سره د ترانسپورت لیر MTU چک کی راسته چې دې څومره MTU در سره په دې خو پوښښ ان شاء الله په دې پوښښ بیا په ترانسپورت لیر د سندینګ او د ریسیوینګ کوم یو ریسپانسیبিলিټي هم در سره شي کوي څوک لري ترانسپورت لیر راځي چې په دې کې دلته موږ سره بیا دوه پروتوکول را سره کار کیږي یو TCP دا چې TCP دا او بل UDP دا سره اوس TCP چې ترانسمیشن چې کنټرول پروتوکول دی سره څه شو ان UDP ترانسمیشن کنټرول پروتوکول په ډیر سره ډول باندې دی ترانسمیشن TCP چې کومه والا دا د یو پروتوکول دی چې دا ریلایبل دی مطلب باوري دی ستا میسج په هر شرط چې وي هغه کسته وي رسوي را سره لکه عادي په واتس اپ کې ته میسج کې کنه په دې وخت تاسو سره میسج دی دا میسج تاسو زی نه ځي کنه کله چې ته انټرنیټ فاره کې بیا ورسېږي ورته همدا شي کنه دلته دوی کوم یو پروتوکول کارول دي TCP کارول دي TCP د دې سندر نه تر ریسیور پورې پوره مسؤلیت لري کچیرته دا ډیټا په منځ کې نیمه شي دا بیا راګرځي دا نیمه ډیټا بیا ورته دی پوښتنه باندې UDP څه کېږي UDP اصل کې سټانډارډ د یوزر ډیټاګرام پروتوکول لپاره د یوزر ډیټاګرام پروتوکول دا سره پاره دا د سندر ریسیور او دا شا کې سکه نه ده دا سیده فاست دا سره منم او دا کې سکه نه ده کله ډیټا نشو بس د سیرت سکپ کوي لکه ادي کله چې ته په موبایل باندې خبرې کوي
په فرض مثلا واتساپ کې خبرې کوي ته اوس وایس کال لیکړې کنه ته لګي یو دم دلته انټرنیټ کار پې غوړه کار پې غوړه کنه ته لګي آیا دا انټرنیټ نو ته تا خبرې کړې دي دا به الته رسیدلې ورته نه رسیږي کنه نو دلته د وایس کال لپاره دوی کوم یو پروتوکول کارول لري یو ډی پی نو د ټي سی پی یو ډی پی ته فرق شته ټي سی پی پروتوکول هغه پروتوکول دی چې ټرسټډ دی ریلایبل دی د سندر نه د ریسیور پورې ډیټا سره کوم محفوظ ډول لګي کچیرته دا مطلب بریک شي په منځ کې بیا راګرځي اکوم پاتې بچ شي هغه بیا ورته لګي ساده مثال د واتس اپ میسج صحیح ده کنه که مطلب بریک شي بیا ورته لګي صحیح ده بل یو ډی پی چې یو د ټیلیګرام پروتوکول دا راسي فاست ده تیز ده خو ریلایبل نه ده سره لکه ادي مثال ما وایس ویډیو کال درکړ لایف ویډیو چې کله لایف ګوري کنه هغه کوم مطلب ته انټرنیټ د کته شو پتا به کته شو تا هغه کوم شته خبره چې هغه کې هغه ترازی نه درته راځي نو یو ډی پی د دې لپاره دی چې مطلب پاس دی او کوم میسنګ پیج سره بیا کار پکې نه کوي سره په دې خو ان شاء الله پوښي خا د دې نه وروسته چې موږ سره دی کنه په دې کې بل یو چې کوم دی هغه موږ دلته ټي سی پی مو پیژندل او یو ډی پی مو پیژندل خو په دې ټي سی پی ترانسپورت کنټرول پروتوکول ترانسمیشن کنټرول پروتوکول لري سره صحیح ده کنه خو او دې کې چې کوم یو کنه چې چا درته ویلې په ترانسپورت لیر باندې کوم یو ډیوایس کار کوي سره نو ستاره ما څه به ورته فایروال جواب ورچوي فایروال خو فایروال یو موږ سره اپلیکیشن یا نیکست جنریشن فایروال چې په اپلیکیشن لیر باندې کار کوي سره صحیح ده کنه خو ادي ډول کچا نه پوښتنه چې فایروال په کوم یو لیر باندې کار کوي نو جواب پس چوي دوه جواب ورکړي او یو اپلیکیشن لیر باندې کار کوي هغه نیکست جنریشن والا دی او بل چې کوم دی په ترانسپورت لیر باندې کار کوي ट्रांसपोर्ट लेयर बाने चला कोई शो और पर ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट नंबर तक कतल की चिस्ता पोर्ट नंबर तक कतल की देखा द एचटीटीपी पोर्ट नंबर तो आता है और बल द एचटीटीपीएस 443 आफरिंग अंदाज होगा ना द चाहता कतल की पोर्ट नंबर तक कतल की तो दे जा पूरे इंशाल्लाह पूछे नूर इंशाल्लाह से पहले बल वीडियो करते हैं द वीडियो होगी समझ